لومړی که د خپلو یونلیکونو په اړه معلومات ورکړئ، څومره یونلیکونه مو چاپ کړي دي او دا د کومو سیمو دي؟ ما تر دې دمه 3 یونلیکونه چاپ کړي دي. یو یونلیک د امو تر څنډو له ننګرهاره تر کندوز ولایت پورې د ټولو د مخته پراته ولایتونو د دې تاریخي، جغرافیوي او فرهنګي او دودیز مسایل په دې کې شامل دي. همدغه شان سیاسي مسایل هم لري. او د دې ترڅنګ د امریکای یونلیک دی چې په 2010 کال کې موږ سفر کړو. د امریکا د متحده ایالاتو د 9 ایالتونو او 14 ښارونو خاطرات دي، د واشنگټن ډي سي نه نیولې تر کالیفورنیا پورې، تر سان دیاګو تر خاره پورې. او د دې کتاب نوم دی له جلال کوټه تر سان دیاګو. همدغه شان سمو د مخکې موږ بلخ ته سفر کړو، ورځنی سفر و. په هغه باندې ما یونلیک لیکلی دی چې عنوان دی یا نوم یې دی بلخیون. نو په دې کې د شمالي ولایتونو ته چې ځي، له بغلان نه ایسته په ښي لاس باندې بیا کندوز ولایت دی او په چپ لاس باندې بیا سمنګان او بلخ او جوزجان راځي چې د پروان نه نیولې تر جوزجان تر شبرغانه پورې د دې ټولو ولایتونو خاطرات او د هغې جغرافیوي او تاریخي موقعیتونه او دودونه او فرهنګونه او دغه شان عقاید، دا ټول مسایل په دې کتابونو کې رانغښتل شوي. صمیم صاحب، یونلیکونه خو ډېر لیکل شوي دي. ستاسې ذاتي تجربه د یونلیک په لیکلو کې څه ده؟ څه باید وشي او د یونلیک په لیکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي؟ ډېری داسې دوستان ما لیدلي دي چې هغه هم قلم لري او هم استعداد او هم د ارمان لري چې سفرنامه او یونلیک ولیکي. او ډېر ځلې داسې شوي دي چې سفرونه هم کړي دي او بېرته چې راغلی دی د سفرنامې خاوند شوی نه دی. زما خپله تجربه دا ښیي چې کله چې سړی په سفر باندې پیل کوي نو ښه دا ده چې لا د وړاندې د هغه ولایتونه یا هغه هیواد چې د ده په مخې ته راځي او یا دا ورځي ورته، د هغې په اړه باندې مقدماتي معلومات باید دا ترلاسه کړي چې زه څه قسم یو ولایت ته ځم، د هغې کلتور څه شی دی، د هغې فرهنګ څه شی دی، د هغې خلکو عقاید څه دي، او هلته څه قسم سیاسي جریانونه او حالات روان دي، بحرانونه څه دي، ستونزې څه دي، د قومونو جوړښتونه په کوم ډول دي. دغسې یو مقدماتي معلومات که سړي ته موجود دي نو هغه بیا ځان ته ټارګټ باید وټاکي چې زه باید په دغو اړخونو کې معلومات ترلاسه کړی شم. نو کله چې بیا د په سفر باندې پیل کوي نو د سفر د لومړۍ ورځې نه باید د خپل یادښتونه واخلي منظم، او دغه یادښتونه بالاخره د کوله چې شپه راځي د سفر په اوږدو کې چې کوم خبرو سره مخ کېږي، د کومو مناظرو سره مخ کېږي، د کوم طبیعت سره مخ کېږي، د کوم ډول برخوردونو سره مخ کېږي، دا ټول یادښتونه باید دا واخلي. نو کله چې شپه راځي نو هر شپې په راتلو سره باید خپل یادښتونه چې کوم دي له سر نه پاکنویس کړي او هغه کې ده سوچه کړي او هغه اضافي جملات چې کوم دي هغه ترې نه وباسي او دا یو ځل بیا ولیکي. او په دې کې چې کوم شی کم راغلی دی د خپلو ملګرو سره د همسفرو سره مشوره وکړي چې کوم څه نه دي لیکل شوي هغه باید داخل کړي. د سبا ورځې چې بیا دا سفر شروع کوي د لارې په اوږدو کې او یا مثلا هماغلته که چېرې په هغه ولایت کې دی ګرځي راګرځي او د هغې حالاتو نه ځان خبروي، نو په هغه ټول یادښتونه باید واخلي چې هر څومره سفر ورځې وي د سفر په اوږدو کې دا باید ټول د ځان سره یادښت ولري. ځینې مسایلو ته باید په خپله رسیدګي وکړي تر دې خاطره چې مثلا د دغه سفرنامه هغه پیدا کی، هر اخیزواله رنگارنګي پیدا کی، تنوع پیدا کی. نو ځینو ته باید هڅه وکړي چې دا ځان ورسوي، ځکه دغه ولایت ټول اقتصادي خواوې، علمي خواوې، فرهنګي خواوې دا باید ټول یاداښت کړي. نو کله نه چې بیا دا بیرته راګرځي هغه خپل هغه استوګنځي ته او خپل اصلي مقام ته چې بیرته راګرځي نو بیا باید دې تکینه او د کتاب په بڼه باندې دا په دې باندې باید تاریخوار لیکنې پرې باندې وکړي. خو چې عناوین ورکوي خو خیر که مثلا د تاریخ له مخې نه د ورځې لیکي او عناوین د تاریخ له مخې نه ټاکي، نو هغه ټول هغه پیښې او هغه چې کوم دي هغه باید ځان سره واخلي. کم کرکټرونه چې د سره شامل دي هغه باید په دې کې محسوس وي، هغه باید په دې کې شامل وي. او همدغه شان کوشش وکړي چې دا خپل سفرنامه چې دا جالبه کی، هنري کی، او داسې شي چې مثلا هر ډول لوستونکي باید ځان سره د هر ډول لوستونکي خیال باید ځان سره وساتي. مثلا فرهنګي او هنري برخه باید په دې کې شاملې، مزاحیه برخه باید په دې کې شاملې. همدغه شان نیوکه او انتقادي اړخونه چې کوم دي د سمون لپاره هغه اړخ باید په دې کې شامل وي، ښوونیز اړخونه باید په دې کې شامل وي. او دغه شان د خپل
خپل ټولنې تجربې د هغه ټولنې سره شریکي او د هغه ټولنې تجربې به خپل ټولنې ته راوړي. دا ډیره مهمه ده. مقایسه باید په دې کې شامل وي چې مثلا د کوم ولایت نه او د کوم سیمې نه تا سفر کړی د کومې سیمې ته تللی دغه دوړو فرهنګونو مقایسه باید په دې کې پرتله باید پکې موجوده وي. دا باید د شي که یو څوک ولونی دا هغه بیا وکولای شي چې دا مغه ولایت یا دغه خار یا دغه سیمې په اړه کې باید خپل یو معلومات ورکړي او پریزنټ ورکړي شي. ستاسو په یونلیکونو کې داسې څه دي داسې کومې ځانګړتیاوې دي چې تاسو فکر کوئ خای د یو شمیر نورو په یونلیکونو یا سفرنامو کې باغ نه وي؟ بله نو که زه درته وایم دغه د بلخیون نه که زه راواخلم د افغانستان شمالي ولایتونه او ختیځ ولایتونه اگر چې په افغانستان کې مجموع کې یو فرهنګ یو کلتور خلک یو خو د دې ترڅنګ ځینې توپیرونه شته دي. نو دغه یونلیک کې ما هغه فرهنګي او کلتوري توپیرونه او عقیدتي توپیرونه چې کوم دي هغه ما راخیستي دي. کوم نقل او حرکت چې په ننګرهار کې یا په ختیځه سیمه کې د هیواد د په دینی مسایلو کې شتون لري او کوم توحیدي مسایل چې دلته شتون لري اولته نشته دا ما راخیستي دي. د دې ځخېګړې به د غیزې د بدګنو سره مقایسه کړی او د غیزې خېګړې به د دې بدګنو سره بیا همدغه شان ځینې سیاسي خواوې چې هلته ما ولیدلې چې هغه ځینې داسې اشخاص هلته زما په نظر راغله چې هغه د واحد افغانستان په فکر کې نو او دا عملا نالته لیکنې وي او یا ځنې انځورونه چې د دې نمائندګي کوله. همدغه شان پوچ عقاید مې راخستې دي چې هغه پوچ عقاید دي چې هیڅ ډول فرهنګي اړخ نه لري او په حقیقت کې زمونږ د ټولنې د اقتصاد لپاره زیان رسوي. نو که دغه سیمه راو شو د امریکای سفرنامې ته ما چې کوم څه په خپل سترګو لیدلي هغه حقیقت لمخه هغه ما راخستې ځان سره. دا غیر جملې یو دا چې مثلا د منچستر په نوم یو ایالت مونږ هلته لاړو او د درو په نوم یو خزه و او هغه دا ویل چې د منچستر خلک ډیر خوشحالان دي او خوشحالي په دې کې دا ده چې د دوی دا تیوري ټول امریکایانو ته ورکړل شوی ده چې مونږ باید همیشه کوشش وکړو چې جګړه د دشمن کور ته وېسو. نو امریکایانو باید د منچستریانو د دې غنه طرز تفکر نه یا دغه تیوري نه استفاده کړې ده او همیشه د پاره د په جګړیزو مسایلو کې دوی خپل خاور نه استعمالي نو پردي خاور استعمالي. نو دا یو حقیقت چې ما خپل ټولنې ته روښانه کړی دی. که څوک یې ولولي نو هغه به په دې پوهیږي چې ما د خپل ټولنې تصور کړی دی. په دې کې هم تلوسه شته دی، په دې کې هم حقایق شته دی. هغه حقایق ما د خپل ټولنې نه دي پټ کړی بلکې دا فکر مې کړی چې یو دولتي مامور یم او دا زما الفاظ نه دي بلکې دی یو آزاد او مستقل افغان مسلمان په حساب باندې هغه څه چې زما د ټولنې غوښتنې دي او هغه څه چې زما ولسونه باید آگاهی هغه ما خبر. سمیم صاحب ولی تاسو یا یو بل لیکوال اړکیږي چې یونلیک ولیکي اړتیا څه ده ولی لیکي؟ اوس نړۍ لکه د یو موټي حیثیت لري. په خواني حالات ته چې موږ ګورو زمون کلیوال خلک بچو هغه د خپل خارون د آگاهی نظر په معلومات بین لره د خاري فرهنګ او متمدن ژوند د آگاهی نظر لره پاتې لا دا پرې ده چې په افغانستان غو یو هیواد کې وسړی ژوند کوي او هغه د امریکای د حالاتونو خبر شي یا مثلا د هیواد په ختیځ کې د ژوند کوي او هغه د شمال د حالاتونو خبر شي. نو دا اړتیا ده چې د خلکو د ولسونو جهانبینی یا لرلید د ټولنیز لرلید چې کوم دی هغه باید پراخ شي. لیکوالان دا هیله لري چې د نورو تجربې خپل ټولنې ته وړاندې کړي ترڅو د خپل ولسونو جهانبینی او فکری پراختیا یې شي زیاته شي. د فرهنګونو تبادله هم کېدلی شي چې د لویه دنیا راوړه کی. په دې خاطر باندې د یونلیکونو لیکل ضرور دي، مهم دي او ترڅو نور ټولنې خلک وپیژني، نور قومونه وپیژني، نور ژبې وپیژني او نور کلتورونه وپیژني. دا ضروري ده. کله نه کله چې یو شمیر لیکوالو یونلیکونه ګورو پاره کې هیڅ ډول تلوسنه موجوده لوستونکو مجبورېږي چې کتاب پرېږدي. تاسو په کوم اندي یاستئ؟ نو هغه د تلوسې موضوع ده چې کچېرې په یونلیک کې رنگارنګي موجوده وي نو تلوسه سره پالل کیږي او کچېرې د داسې وي چې مکه لکه یو ګیره موټر غوندې دیو ځای حرکت کوي او بل ځای کې خط دغه شي کته شي او هیڅ ډول انځورګری او تصویرګری او هیڅ ډول سیاسي او اخلاقی او مدني فکر هغه سره په دغه کې شامل نه وي. نو زه فکر کوم چې بیا لوستونکو دغه نه ستړی کیږي او هغه نلولي ځکه مسائل باید متنوع وي او متنوع توګه دا چې مثلا کته یو خار ته داخليږي نو ته باید هغه خار جغرافیا باید خپل لوستونکو ته معرفي کړي، پسې تاریخ معرفي کړي، دا غیزي اتلان معرفي کړي، دا غیزي مدني ژوند معرفي کړي شي. مثلا الته چې کوم د معارف او د کلچر کوم حالت روان دي هغه ته معرفي کړي شي، دا غیزي مشاهیر ته معرفي کړي شي. بل اخر د دې ساحینه چې بل ځای ته ځي دا غیزي طبيعت ته معرفي کړي،
دغه آب او هوا ورته معرفي کی، اقلیمي معرفي کی. نو ورو دا یو موضوع د بلې متمم ده، یو موضوع د بلې سره په تړاو باندې همیشه لوستونکو ته نوې مسایل ورکوي. تاسو د یو لیکوال په حیث د هغه یو لیکوال په حیث چې څو سفرنامې مو لیکلي، ځوانو لیکوالو ته یا هغه لیکوالو ته چې هغوی غواړي یونلیکونه ولیکي، ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ کله چې تاسو سفر کوئ نو باید سفر حذر ونه ګڼئ، ځکه په تیرو زمانو کې داسې شخصیتونه چې هغوی به خپل مال، خپل وخت او خپل لګښت کوو، مګر بیا به یې خپلې ټولنې ته څه راوړه. د هغې جملې نه موږ ابن بطوطه یادولی شو چې د مراکش نه شروع وکړله او د اسیا او د افریقا او د اروپا، نیم اروپا یې ولټوله او د هدف هم دا و چې خپلې ټولنې ته د دنیا کلتورونه راوړي او هغه ورته معرفي کړي او د ټول جهانبیني وسعت پیدا کړي. نو په دې خاطر زما دوستانو نه خواهش هم دا دی چې کوشش دا وکړئ چې کله تاسو سفرنامه لیکئ نو قلم او کاغذ د کور نه ځان سره راواخلئ او کتابچه، او په هغې کې خپل هره خاطره چې د ملګرو خبرې وي او که مثلا د محیطي تصویرونه او که مثلا سیاسي مسایلو، دا ټول باید تاسو ځان سره یادداشت واخلئ او د یادداشت په پای کې چې کوم دی هغه خپلې لیکنې باید بېرته سوچه کړئ او کوشش دا وکړئ چې په دې کې ستړي کوونکي مسایل هغه څه چې بې ضرورته جملې وي هغه رانه وړئ. یعنې سفرنامه باید دومره اوږده نه وي چې هغه دغه ده بې ضرورته جملې او مسایل پکې ته را داخل کړي، بلکې کوشش وکړئ چې هر ټکی ستا د یو کتاب مفهوم افاده کړی شي او زر زر کوشش وشي چې مسایل نه یوې مسالې نه بلې مسالې ته تیر شي تر څو پورې لوستونکی له ځان سره وساتلی شي. او بل دا دی چې په تمامه معنا ته باید هغه څه تصویر دغه ټولنې او د خپلې ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه باید په حقایقو ولاړ وي او کوشش دا وکړي چې له خپله ځانه پوښتنه وکړي چې ما په دې سفرنامه کې ما خپل لوستونکي ته څه ورکړي دي. نو که چیرې دی پوه شي چې ما څه ورکړي دي نو لوستونکي د ځانه سره ساتلی شي، او که په دې پوه شي چې نه ما څه نه دي ورکړي یا زما په سفرنامه کې څه نشته، نو هغه دې په دې وپوهېږي چې زما د یونلیک لوستونکي هم نشته.